السلام علیکم زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو فن ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه د ټولو اول سر خبرونه په تیرو څلوېښتو غنټو کې کرونا وایرس 14 کسان ووژل. آرمی چیف جنرال قمر باجوا په ګوجرانواله کې جنگي مشقونه وکتل. وزیر اعظم عمران خان د پنجاب وزیرانو ته وی چې دی ولې د اپوزیشن پر رویه باندې خاموش دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د روډ انفراستراکچر پراجیکټس په حواله باندې د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. کامران بنگش د وزیر مال سره شریک خبري کانفرنس وکړ. وفاقي وزیر اطلاعات شبلی پراز او شهزاد اکبر شریک پریس کانفرنس وکړ. مریم نواز وی چې د حکومت خپې خویدلې دي جنوري ته به ونه رسي. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری جلسه عام ته وینا وکړه. د جمعیت علماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن خبري کانفرنس ته وینا وکړه. د اسلام آباد په پیمز اسپیټال کې د دوو خویندو د جنس د بدلېدو کامیاب اپریشن وشو. په بارات کې یو جنۍ په مور باندې د تشدد په جواب کې پلار ووژلو. ایم پی ای جمشید خان مومن په خټکو کلي کې یو شمولیتي اجتماع ته وینا وکړه. د زمبابوې او پاکستان د سیریز د ټولو میچونو په پینډۍ کې د لوبولو امکان پیدا شوی دی. او اوس د دې خبرونو تفصیل. په تیرو څلوېښتو غنټو کې د کرونا وایرس له کبله په پوره ملک کې 14 کسان مړه شوي دي. دغه رنګې په پوره ملک کې په تیرو څلوېښتو غنټو کې 246 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. آرمی چیف جنرال قمر باجوا په ګوجرانواله کې د جاري جنگي مشقونو معاینه وکړه. د په دې موقع ویلي دي چې فوج د هر قسم حالاتو د مقابلې لپاره تیار او چوکس دی او د قام په توقعاتو بعد پوره خطو هر ممکن کوشش کوي. د سره په دې موقع باندې کور کمانډر عاصم باجوا هم موجود وو. آرمی چیف د کور کمانډر هډ کوارټر دوره هم وکړه. وروستو د سیمش ته ورغی. وزیر اعظم عمران خان د پنجاب د دورې په موقع باندې د صوبایي کابینې په اجلاس کې د صوبایي وزیرانو نه پوښتنه کړې ده چې دوی د اپوزیشن په تحریک باندې اولې خاموشي اختیار کړې ده. د زیاته کړې ده چې وزیران د میډیا نه ولې غیب دي او دوی چېرته تللي دي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د روډ انفراستراکچر پراجکټس په حواله باندې د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. اجلاس ته وویل شو چې په نوښار، شکی، غازی، چترال، مومند او ډیای خان کې به اکنامک زون قایمولی شي. وزیر اعلی اجلاس ته وویل چې د صوبې مستقبل له صنعتونو سره تړلی شوی دی. د زیاته کړې ده چې د اکنامک زون سنگي بنیاد به د پرورۍ پورې مرحلهوار کېښودلی کیږي. وفاقي وزیر اطلاعات شبلی پراز او شهزاد اکبر شریک خبري کانفرنس ته وینا وکړه. وفاقي وزیر اطلاعات په دې موقع باندې وویل چې اپوزیشن د خپل کرپشن د پټولو کوشش کوي. شهزاد اکبر ویلی دی که آی جی سین په رښتیا باندې اغوا شوی نو بیا اف آی آر ولې نه دی درج کړی شوی. بلې خواته د تحقیقاتو دپاره په سینټ کې قرارداد جمع کړی شوی دی. د سند حکومت د تحقیقاتو دپاره په وزیرانو باندې مشتمله 15 رکني کمیټې جوړه کړې ده. د اطلاعاتو دپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنگش او صوبایي وزیر مال شریک خبري کانفرنس ته وینا کړې ده. دی په دې موقع باندې ویلي دي چې د کرپشن د خاتمې دپاره به په 7 اضلاعو کې د جون د میاشتې پورې او بیا په 12 اضلاعو کې د لینډ ریکارډ کمپیوټرایز کړی شي. دی زیاته کړې ده چې دا کار به د راروان جون پورې مکمل کړی شي. د مسلم لیگ نون مرکزی سینیر نائب صدره مریم نواز په بلوچستان کې د احتجاج کوونکو طالب علمانو احتجاجي کیمپ ته ورغله او دې سره اظهار یکجهتي وکړه. دی په دې موقع باندې وویل چې د حکومت خپې خویدلې دي او راروانې جنورۍ پورې به پاتې نشي. دی زیاته کړه چې نن زه سیاست لنه بلکې د طالب علمانو سره اظهار یکجهتۍ له راغلی یم. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری جلسه عام ته وینا کړې ده. د په دې موقع باندې ویلي دي چې حکومت د 100 ورځو میلمه دی. را روان حکومت به د پیپلز پارټۍ جوړیږي. د پی ټی آی په حکومت باندې بد ټکونه وکړه. د جمعیت علماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل رحمان په لاړکانه کې خبري کانفرنس ته وینا کړې ده. د په دې موقع باندې ویلي دي که حکومت د گرفتارو سلسله بند نه کړه نو د جیلونو ډکولو تحریک به شروع کړو. د زیاته کړې ده چې اوبه د سره تېرې شوې. مولانا فضل رحمان خبرداری ورکړ چې نادیده قوتونو بالادستي په یو صورت کې قبلولو ته نه یو تیار. په پیمز اسپتال اسلام آباد کې د 2 خویندو د جنس د بدلیدو کامیاب اپریشن وشو. د پی کې 50 حلقې نه د مسلم لیگ نون ایم پی ای جمشید خان محمد د شیرګړ په خټکو کلي کې یو شمولیتي اجتماع ته وینا وکړه. په دې موقع باندې پوره کلی په مسلم لیگ نون کې شامل شو. ایم پی ای جمشید خان اجتماع ته وویل چې خلکو په ډیرو امیدونو باندې عمران خان ته ووټ ورکړی خو له عمران خان قام ته د مایوسۍ نه علاوه نور هیڅ هم نه دي ورکړي. د اطلاعاتو مطابق په بدرګه کې د ګوهر نومي سړي د کچا کور په برنډه باندې اور ولګېده. د اور د لګېدو په اطلاع باندې د ریسکي او ډبل 1 ډبل 2 فایر فایټر ټیم په موقع باندې ورسېده او اور یې مړ کړ او دغه شانتې دغه لګېدلی اور یې نور خورېدو ته پرې نه ښوده او دغه کور یې ته تباهۍ نه بچ کړ. د اطلاعاتو مطابق په بارت کې یو جنۍ په مور باندې د تشدد بدله د پلار نه واخیسته او دی یې مړ کړ. په لاهور کې مسلسل د سموک د اضافې له کبله د پاکستان او زامبابوې د کرکټ سیریز ټول میچونه پنډۍ ته د منتقل کولو امکانات پیدا شوي دي او د دې خبرې امکان پیدا شوی دی چې په دې لړ کې به ډېره زر فیصله وکړی شي.
د دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. پښتو پوینټ ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټن ګوته کیږئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.